ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم انتهائی واجب الاحترام عزتمندو مشرانو ما چکم آیات دو قرآن مجید تلاوت کو پدی آیات کے اللہ جل جلالہ مسلمانانو تدری اہم ہدایات خی چباغی کے اول نمبر ہدایت دادے چو اے مسلمانانو تاسو پا یو بل پس ٹوکے موخ مکوئی یو بل پس ٹوکے مسخری مکوئی دویم نمبر ہدایت خی چو یو بل لپیغور مور کوئی او دریم نمبر یو بل پا غلط نم سرم مرا بلی یعنی یو بل تا غلط نمون ماخلی اللہ جل شانہ دی آیات کی دادری ہدایات خی اول نمبر ہدایت دا چی تاسو یو بل پس ٹوکی مکوئی یعنی یو بل پس خبر مکوئی دا یو بل سپکاوی مکوئی دا یو بل حیا او عزت تا نقصان مرسوئی بے محترمو ٹوکی ستویلے کی یو قسم حق ٹوکی چی آغا کی بل مسلمان پچاپ سے چٹوکی کولے شی آغا تخپل سپکوالے او خپل زلالت مخیط شی دا سٹوکونا من راغلی دا نو دا سٹوکی با انسان یو بل سرنکی چی پاغی کی دا بل مسلمان سپکوالے وی دا بل مسلمان بی عزتی بکیوی ذکر دینا چی کم دے قرآن مجید کے دیر پسختی سرمن راغلی دا ذکر جو طول مسلمانان حقا یو شانت برابر دی چاہتا پا یو بل باندې فضیلت ندی حاصل دا بنی چی طور حقا پا سپین پس خبر گئی سپین پا طور پسی مالدار غریب پس خبر گئی یا ورطا پس پک نظر گوری نا بلکہ اللہ جل جلالہ من طول یو مسلمانان فیدا کریو دا یو پیغمبر امتیانی فیدا کریو زمانگا یو شریعت یو رسول دی او من طول جی کم دے دا یو آدم الوادیو یعنی دا ہر انسان شجر نسب چو گورے حقا آدم علیہ السلام ترسیگی نو یو مسلمان تا بل مسلمان باندې فوقیت ندی حاصل آکا فوقیت حاصل لے حقا دا تقوی پا وجہ دے چاکی چو سمر تقوی دا فرزگاری دا سوک سمر دین تا نزدی دے دا اللہ او اللہ پیغمبر تا نزدی دے ذکر اسکار کئی تلاوت کئی نوافل کئی دا اللہ جل شانہ قرب او نزدیکت ورطا حاصل لے تقوی ورپکی دا فرزگاری دا ورپکی دا گناہ نزان ساتی نیک کارون کئی نو دا سی انسان حقا اچت دے حقا تا درجہ حاصل لے نور محترم اللہ جل جلالہ انسانان کو لیو پیدا کری دی یو مسلمان بندر آلے گی جی بغل مسلمان پس ٹوکی ہوئی کی مسخری ہوئی کی
حضرت عائشه رضی الله عنها یو ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ناسته وه، خبرې اترې کولې. حضرت صفیه رضی الله عنها داسې ده د هغې قد چې کوم دی هغه کمزور دی، یعنی هغه وقود قد والا ده، لنډۍ ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عائشه رضی الله عنها ډېر په سختۍ سره منع کړله او ورته وایي تا چې دا کومه خبره وکړله دا دومره ترخه خبره ده، که چېرته دا خبره د سمندر سره یو ځای شي، د سمندر د اوبو سره، نو د سمندر د اوبو به چې کوم دی ترخې شي، دومره ترخه خبره ده. لہذا د مسلمان په عزت باندې حمله کول، په مسلمان پسې خبره کول، دا په خانه کعبه باندې حمله کول دي. نو الله جل جلاله ته د مسلمان عزت ډېر اوچت دی او عزتمند ورونو دا خبره په تجربې سره ثابت شوې ده. دنیا کې چې چا هم په چا پسې خندلې دي، چا پسې خبرې کړې دي، نو په دنیا کې په هغه پسې خندلې شوي دي. بیا ځکه حدیث شریف کې راځي من ضحک ضحک، چا چې چا پسې وخندل په هغه پسې به خندلی کېږي. دا یو مشهوره مقوله ده محترم. نو عزتمند ورونو چا پسې خندار نه ده پکار، د چا سپکاوی نه ده پکار، د چا عزت نه ده لوټ کول پکار، بلکې حدیث شریف کې راځي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، چا چې په یو مسلمان ورور باندې پرده واچوله نو الله جل شانه به د قیامت په هغه سخت ورځ باندې په هغه باندې پرده واچوي. او چا چې د یو مسلمان ورور عزت لوټ کو، یو مسلمان له بیا عزتي وکړله، نو دا مسلمان به چې کوم دی په یو مجلس کې ناست وي، الله جل شانه به شرمنده کړي، الله جل شانه به د خلقو د وړاندې وشرموي، او یا به د قیامت په هغه سخته ورځ باندې د خلقو د وړاندې وشرموي چې ټوله دنیا به راجمع شوي او دا به ذلیل او رسوا کړي. نو عزتمند ورونو آیات کې اول نمبر هدایت دا تیر شو چې یو مسلمان دی بل مسلمان پسې ټوکې نه کوي. ځکه چې کله یو مسلمان په بل مسلمان پسې ټوکې کوي نو د هغې دوه مقصد وي. یو مقصد خدا وي چې بل مخامخ انسان کم ورته ناست دی هغه ورته سپک ښکاري، په سپک نظر ورته ګوري، د حقارت په نظر ورته ګوري، او یا خدا چې دی انسان ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري، ځان ورته ډېر معزز ښکاري، دا بل مسلمان ورته سپک ښکاري. ځکه چې کوم دی دغه پسې خبرې کوي، د دغه سپکاوی کوي، د دغه تذلیل کوي. نو چاته چې ځان اوچت ښکاره شو بل ورته سپک ښکاره شو، دا د تکبر علامه ده. او تکبر عزتمند ورونو ډېر خطرناک سیز دی. نو انسان له داسې نه دي پکار چې هغه په بل مسلمان پورې خبرې وکړي، هغه پسې ټوکې وکړي. ځکه نن تعالی الله جل شانه مال دولت درکړی دی، ګاډې او بنګلې درکړي دي، نو آیا ته د مالدارۍ او د خانۍ په نشه کې دومره راشي چې بیا ته د بل مسلمان ورور چې کوم دی سپکوالی کې، د هغه تذلیل کې. حالانکې د حقیقت پته خو به په هغه ځای کې لګي چې کله د الله جل شانه دربار ولګېږي چې تا له دې مال څومره پیدا درکړې ده، په هغه ځای کې به د حقیقت پته لګېږي. یو بزرګ حضرت ذوی النورین مصري رحمه الله یو واقعه د ده یو واقعه مشهوره ده چې دا یو ورځ په لار باندې روان دی، په لار باندې روان دی او خپل مریدان ورسره دي. یو بدبخته انسان دله په لار کې راپاڅېد او هغه ورته څه وایي، ډېرې ګډې وډې ورته وویلې او بیا ورته څه وایي، وایي ته چې کوم دی د سپینه هم ښکته یي، یعنې د سپینه هم چې کوم دی هغه حیثیت ستا کم دی. ډېر سپکاوی ورله وکړو، نو دا چې کوم دی چپ پاتې شو، هېڅ جواب یې ورله ورنه کړو. نو د ده یو مرید هغه ده ته وایي وایي حضرت وایي دا کس خو ستاسو ډېره سپکاوی وکړو، ستاسو په شان کې ډېره ګستاخي وکړله او تاسو ته د سپینه هم بدتر وویل. هغه ورته وایي وایي ګوره که چېرته زه په آخرت کې وایي دا پته خو اوس ما ته هم نشته دی چې آیا زه د سپینه کمزوره یم او که زه د سپینه غټ یم.
وای ما ته خدا پته نشته دی که سپی زما اوس زما سپی ښه دی او که زه د سپي نه ښه یم وای ما ته اوس پته نشته دی په دې وخت کې لیکن پته په آخرت کې لګي که چېرته زه د الله جل شانه دربار ته پیش کړلی شم او زما په باره کې د جنت فیصله وکړلی شي نو بیا به چې کوم دی دغه سپي نه زه بهتر یم لیکن که چېرته الله جل شانه زما په باره کې د جهنم فیصله وکړي نو بیا د دې سپي نه هم زه بدتر یم ځکه د سپي سره به چې کوم دی حساب کتاب نه کېږي هغه بغیر د حساب کتاب نه جنت ته ځي نو که چېرته هغه جنت ته لاړ شي زه جهنم ته لاړ شم زه بیا د دې سپي نه هم بدتر یم نو حقیقت دا د محترمو چې یو انسان د دا خبره نه کوي چې دنیا کې خو زما سره مال دولت موجود دی او دغه شان زه د ملک سربراه یم د ملک صدر یم د ملک واکدار یم زما سره چې کوم دی مال دولت موجود دی او زما سره چې کوم دی دنیا دا خلک چې کوم دی زما ډیر زیات عزت کوي زما خپې ښکلوي لیکن په حقیقت کې خو په هغه ځای کې پته لګېږي چې کله د الله جل شانه دربار ته پیش شي نو انسان دی په دنیا کې چې کوم دی بل ته چې کوم دی په سپک نظر نه ګوري چې زما مال دولت دی او دا بل چې کوم دی غریب دی او غریب ته چې کوم دی دا په سپک نظر باندې ګوري نه بلکې غریبانان دا د الله جل شانه په نظر کې ډېر اوچت خلک دی ځکه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا غریبانان دا به د مالدارانو نه او یا کاله مخکې جنت ته داخلېږي او یا کاله مخکې به دوی جنت ته ځي وجه څه ده محترمو چې دا مالدارانو نه به تپوس کېږي چې آیا مال د کوم ځای نه ګټلی و په کوم ځای کې د خرج کړی و او د غریب سړي سره څه شی یو نری څادر لاندې یو د پاسه د هغې به څه حساب کتاب وي نو عزتمند ورونو دا مال دولت دا هم یو ازمیښت دی یو ازمایش دی د دې په باره کې به هم د انسان نه تپوس کېږي او یو بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دنیا کې داسې خلک شته دی چې د هغوی سرونه سپین شوي وي یختې سپین شوي وي د هغوی په مخونو باندې د خاورې اثرات نښتې وي او کله چې وایي دغه خلک د چا دروازې ته لاړ شي نو خلک د خپلې دروازې نه شړي لیکن د الله جل شانه په نسبت باندې وایي دغه خلکو قیمت ډېر زیات دی دغه ډېر زیات قدر او قیمت دی وایي که چېرته دوی د الله جل شانه په ذات باندې بروسه وکړي او دوی د الله جل شانه په ذات باندې قسم وخوري نو الله جل شانه به د هغوی قسمونه پوره کړي یعنې که چېرته دا قسم وخوري چې نن به باران کېږي د الله جل شانه په ذات باندې بروسه وکړي نو الله جل شانه به باران وروي نو عزتمند ورونو که یو انسان په ظاهر کې ډېر کمزوری معلومیږي غریب معلومیږي لیکن هغه ته سپک نظر نه دی پکار کیدای شي چې د الله جل شانه په نسبت باندې د هغه ډېره لویه مرتبه وي هغه یو داسې خاص عمل کوي د هغې په وجه دا انسان الله جل شانه ته نږدې دی د الله جل شانه قرب او نزدېکت ورته حاصل دی او چاته چې د الله جل شانه قرب او نزدېکت حاصل شي نو داسې انسان بیا د الله جل په نسبت باندې ډېر اوچت وي لہذا یو انسان ګناهګار هم وي نو داسې انسان ته سپک نه دی پکار د ګناهګار انسان سره هم نفرت نه دی پکار بلکې که نفرت ورسره کې د هغه د ګناه سره وکړه هغه چې کومه ګناه کوي د هغې ګناه نه منع کړه هغه ته د دین دعوت ورکړه لیکن د هغه سره نفرت مه کوه بغض او کینه ورسره مه کوه علماو خو تر دې پورې لیکلي محترمو چې د کافر د ذات سره هم هغه بغض او کینه نشي کولی کافر ته هم په سپک نظر نشي کتلی چې کافر د ذات سره به هم بغض او کینه نه کوي بلکې د هغه د کفر او شرک سره به کوي د هغه د خراب عقیدې سره به کوم دی نفرت کوي د کافر نه به نفرت نه کوي کیدای شي چې الله جل شانه اوس وخت پس هغه ته ایمان نصیب کړي د هغه د دنیا یو لوی انسان جوړ شي عزتمند ورونو الله جل شانه د آیات کې فرمایل چې انسان د بل مسلمان پر ټوکې نه کوي یو مسلمان د بل مسلمان پر ټوکې نه کوي کیدای شي چې الله جل شانه هغه غټه مرتبه ورکړي وي او دغه شان خزه به هم چې کوم د په نور خزه په ټوکې نه کوي کیدای شي چې خزه چا پورې ټوکې کولای شي هغه د دینه بهتر وي او نن سبا دا صفات دا په خزه کې ډېر زیات موجود دي ځکه چې خزه یو ځای کې راجمع شي
یو د یو غیبت بل د بل غیبت هغه مجلس کې چې کوم د سپکاوي کېږي نن سبا که هر یو مجلس لګي نو په هغې کې حد درجې سپکاوی کېږي یو مسلمان رالګي د بل مسلمان سپکاوی کوي بل رالګي د بل سپکاوی کوي او د مجلس د ګرمولو دپاره هغې قسما قسم دروغ وایي د یو بل د خندا دپاره قسما قسم دروغ وایي حالانکې د داسې مجالسو نه منع راغلې ده شریعت د داسې مجالسو نه منع فرمایلې ده نو عزتمند ورونو ټوکې دا نه چې ټوکې جایز نه دي نه بلکې ټوکې کولی شي خنداګانې کولی شي لیکن داسې خنداګانې نه چې په هغې کې مخامخ کستا ته دا هغه دا محسوس کړي چې دا انسان په ما پسې ټوکې کوي دا چې کوم دی ما سپکوي نو دا مقصود چې کوم دی هغه زما ضلالت دی او کوم چې ورپسې ټوکې کوي هغه هم دا ووایي چې دا زه وشرمومه او نن سبا اکثر دا مجلسونو کې کېږي لیکن که چېرته یو ښه مجلس لګېدلی وي دیني مجلس لګېدلی وي او په هغې کې د یو بل سپکاوی نه وي بلکې د خوشطبیۍ دپاره چې کوم دی هغه مجلس لګېدلی وي داسې مجالس هغه چې کوم دی جایز دي ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي